زه تاسو یو قصه ذکر کوم، حدیث کې راغلی ده په صحیح بخاري کې شته، د سهل بن سعد رضی الله عنه روایت، تاسو به اورېدلی وي. موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره په یو غزا کې وو، او په موږ کې یو کس و چې هغه د ټولو نه زیاته سخته مقابله د کافرانو سره دغه کس کوله. و دې ته وګوره، د چا په ملګرتیا کې جهاد دی؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نور ملګري څوک دي؟ صحابه کرام دي، او کیسه جهاد، او د دې نورو نه زیات کوي. ظاهر څومره مزدار که قبیح دی؟ ظاهر مزدار کته دې کته دغه مونږ ته د دوه رکعات د ټونګي چې ته لګې کته هغې دوکه کړی نو دلته دا واوره، کته دې دوه روپو ورکولو دوکه کړی نو دا واوره. د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دغه په ملګرتیا کې جهاد کې ورسره صحابه کرام دي، او د ټولو نه زیات سخت د کافرانو په مقابله کې دغه جنګ کې دی. د رسول صلی الله علیه وسلم وایي که تاسو کې څوک جهنمي لید غواړي فلینظر الی هذا، نو دې سړي ته وایي. دا خو ډېره عجیبه ده. ټول قوم یې عجیبه تعجب کې پرېوت. نو بعض کسان په ده پسې ولګېدو چې حقیقت معلوم چې اخر دې سړي داسې چل دی، وهو على تلك الحال من اشد الناس على المشركين. مشرکانو سره چې هغه کومه مقابله کوله وي تپوس یې مه کوه، خو چې اوس مقابله ته سخته کوې دا خو واضح ده چې کوم سړی په جنګ کې ډېر تکړه وي نو دی ګورې ګوزارونه هم ډېر خوري، ځکه چې زړور دی، دی خو ورځي. بزدله سړی یا هغه سړی چې جنګ کې ډېره سختي نه کوي په ده ګوزارونه هم کم لګي، نو په ده بدن باندې ګوزارونه راغلي او ډېر سخت زخمونه پرې جوړ شو. نو یې ده داسې چل وکړو چې دا توره یې راواغسته او دی کېښود او په هغې د پاسه د خپله سینې کېښود د تورې په دې څوکه، نو هغه توره د په دې سینه کې ووته بهر مړ شو. هغه زخمونه دومره ډېر چې د نه صبر نه کېدو. نو رسول صلی الله علیه وسلم بیا موږ ته وضاحت وکړو دې ته ګورئ، وایي یو سړی به لګیا د جهنمیانو اعمال به کوي، خاتمه به د جنتیانو په اعمالو وشي. یو سړی به لګیا د جنتیانو اعمال به کوي، خاتمه به څه وشي؟ د جهنمیانو په اعمال. هغه حدیث کې سره دا قید دی، کېدای شي چا زړه ته سوال راغلی چې سړی د جنتیانو اعمال کوي نو دا خو سره الله ظلم کوي چې خاتمه په جهنمیانو په اعمالو کوي. هغه حدیث کې دا دي فيما يبدو للناس، د دې د جنتیانو اعمال چې دي دا خلکو ته د جنتیانو ښکاري، نو څه فایده شوه؟ نه دې نه زیات ښه جواب همدغه نږدې لاره ده. که موږ داسې ووایو چې دا خو خلکو ته ښکاري، باطن د دې سړي برابر نه دی چې هغه الله ته معلوم دی. و دې سړي چې دا کوم کار کړی دی ظاهر کې جنتي نه دی، حقیقت یې چا ته معلوم؟ هغه الله ته معلوم، پیغمبر یې ته خبر خو الله اعلم څومره چې رسول صلی الله علیه وسلم خبره کړې ده موږ به هغه خبره کوو. او کوم سړی چې خودکشي وکړي نو په خودکشي باندې څوک کافر کېږي نه. دا موږ نورو ځایونو کې دا مسله ذکر کړې ده، سوال شوی وي خودکشي چې څوک وکړي د هغه جنازه کېږي او که نه، خودکشي سره څوک کافر کېږي نه الا دا کفري اعمال ورسره کړي جدا خبره. الغرض دا سړی ظاهره کې څه دی؟ جنتي دی، اخري انجام یې داسې و چې لاړ جهنم ته. داسې د هر چا سره کېدای شي. زما د مقصد خبرې هغه دا و، او ورسره دا یاده کوي، ورسره دا یاده کوي، بیا یې درته وایم یاده کوي چې کېدی نه شي چې زما رب دې ظلم وکړي. یو سړی چې ظاهر برابر دی او باطن برابر دی دا کېدی نه شي چې د دې سړي اخره خاتمه دې الله خراب کړي. اخره خاتمه هله خرابېږي چې کله دننه مشکل وي، چې کله دې ځای کې مسله وکړه نو دا کله نا کله یا لږ وخت دپاره دا ظاهر برابرول انسان له فایده نه ورکوي. او دا یاده که داسې کېدی شي چې څه وخته پورې ظاهر او باطن برابري، څه وخته پورې، خو بیا دا سړی د شیطان ومني نو دا دلته ځان په خپله تباه کړو. الله خو سره ظلم نه دی کړی. او داسې کېږي، تاسو اورېدلي یو سړی دی څه وخته پورې وي ډېر دیندار، بل چې دې ولید سړی به بل طرف راوړ. الله اکبر.